بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة لفظ كافية مولانا من ذا الكلمة لتشرين فارغشو لفظ كم فرندا خبر کړه بل ورشي دلته تاولي نه دراوړي تا دراوړو د پارش یو د شپږو شرطونو نه شرط دی. امید ده چې تاسو به یاد کړي کنه امید نشته نو معنا لفظتون کې تی ولی نشته سبق چې ریکارډ کړو به باید سړي تیاری کړي لفظتون کې تا ولی نشته حنزله ځکه چې دا مشتقي نه دی دا یوه وجه ده بله وجه چاته یاد ده وایه هغه بېله خبره وه دا اوس لفظي تپوس کوم صحیح ده دا خو تا یې ځکه رانه وړه چې دغسې چل دی خو دلته اوس نشته دی ولې نشته دی که دا ښکلې وجه ده ستا صحیح جواب دی خو زما مراد نه دی وایه مولانا نه ټول شرطونه مو یې وه که صرف لفظون کې ویې وه لفظون کې دا پې نشته دی دغې وي نه علاوه بل هم شته ځکه چې ما ویو بیا څه فایده شو تاسو کافیه نه ځوتوئ وایه لکه مسیحه ګوره په جامو په ټوپۍ په لباس او د طالبۍ په نوم دوکه نه شئ چا کې چې خواري نه وي ګوره هغه طالب نه وي ځکه چې دا متحمل نه دی دپاره د ضمیر د مبتدا شرط په دغه کې دا دی په وحدت اتحاد کې چې دا به څه وي متحمل به ضمیر د مبتدا لره او دې کې ضمیر نشته دی بیا دا بېله مشتقي په نامه ما بېله وجه تاسو ته ویل شپږ ته پوره که شپږ وجې پوره که شابه یو شابه دا درېم یوئ نو دا اوس دلته دا نه شوه خبر کې به ضمیر وي دا بېله وجه نه ده او د مشتقي به نه وي او دارنګې خبر کې به ضمیر وي چې راځي وي مبتدا ته مولانا متوجه شئ لفظ په لغت کې رمیته وایي رمیته رمیا ویشتل دا رمی بیا عامه ده که د فم نه وي او که د غیر فم نه وي لفظ په لغت کې رمیته وایي ویشتل د فم نه وي او که د غیر فم نه وي لفظ وي او که غیر لفظ وي څلور احتماله په لغت کې شو مثال سره به پوه شئ چې د فم نه وي او غیر لفظ وي چې د فم نه وي او غیر لفظ وي لکه اکلت التمر ونفست النواته ما کجوره وخوړله او زړی مې ګزار کړ نو ګوره د خولې نه ګزارېدل لاله خو اډوکې د کجورې چې دی دا خو لفظ نه دی غیر لفظ دی او دارنګې دویم احتمال چې د فم نه وي او لفظ وي دا خو موږ تاسو ټولې دا خبرې چې کوو او چې د غیر فهم نه وي او لفظ وي چې د غیر فهم نه وي او لفظ وي لکه لفظت الروح الدقیقه لفظت الروح الدقیقه ژرندې وړه را ګزار کړل لفظت الروح را ګزار کړل ژرندې الدقیقه وړو لره نو ګوره
گزارېدل پکې شته دی خو دا جرم د فم دی نه دی. څلورم احتمال چې د غیر فم نه غیر لفظ دا محض خیال دی خارج کې وجود نه لري چې د غیر فم نه او غیر لفظ. تاسو پوه شئ. او په اصطلاح کې ما يتلفظ به الانسان لفظ څه ته وایي؟ ما يتلفظ به الانسان قليلا كان او كثيرا موضوعا مهملا كان او موضوعا حقيقة كان او مفردا او حكما. فاصطلاح کې څه ته وایي؟ ما يتلفظ به الانسان قليلا كان او كثيرا مهملا كان او موضوعا حقيقة كان او حكما مفردا كان او مركبا. مفردا كان او مركبا دا د لفظ معنا ده. ما يتلفظ به الانسان چې تلفظ کوي په هغه سره انسان لږ وي که ډیر وي. مهمل منبی معناوي او موضوعا او کبا معناوي. حقیقتا وي او که حکما وي. حقیقتا وي او که حکما وي. مفردا وي او که مرکب وي. مفرد وي او که مرکب وي. سوال تعریف د لفظ د جامع نشو خپل افراد لرا خارج شترنا کلمات الله لکتر ما يتلفظ به الانسان چې انسان په تلفظ کوي نو الله کلمات ته شاملي یا کلمات د ملائکو. ان في الجنه نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. لا تجور كردن وإدارة ملائكة خبره. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. او دارنگی خارج شترنا کلمات جناتو. خارج شترنا کلمات جناتو. یو سړی او چرته تلو سارا ته وشته ورک شو پسې یو کال پورې خلک ګرځیدل ورته. نو بل اخره د یو ګډ نه आवाज راغی او دا سړی حرب نمو. دا سړی څه نمو؟ حرب. आवाज راغی چې قبر حرب بمكان قفروا. قبر حرب بمكان قفروا وليس قرب قبر حرب قبروا. دا یو پیری پته وخدله. قبر حرب قبر د حرب چې ده بمكان قفروا په داسې ځای کې دی چې هغه خالي ځای دی دشته کې دی. وليس قرب قبر حرب قبروا او نشته دی په نږدې د قبر د حرب کې بل قبر یعنی ادیره کې نه دی عامه شړه دشته کې دی. نو دا تریو پیدا کړو. نو دا قبر حرب بمكان قفروا دا ما تلفظ به الانسان دی. نو جواب دو طریقو سره جواب دی. یو جواب دا دی چې په تعریف د لفظ کې قید د من شانه ان يكون ملفوظا للانسان دا مراد دی. په تعریف د لفظ کې من شانه ان يكون ملفوظا چې د شان د هغې نه وي چې دا ملفوظ وي. من شانه یعنی داسې الفاظ وي چې انسان خو ویلی شي که نه. نو هر چې کلمات الله من شانه دي ولې د الله کلام موږ نه ویو. د ملایکو دا کلام ما اوس ونه ویو. د پیرانو دا کلام ما ونه. من شانه ان يكون ملفوظا للانسان دا قید په تعریف کې مراد دی. من شانه يكون ملفوظا للانسان چې د شان د دې نه وي چې دا به ملفوظ وي د چا. تاسو پوه شئ. دویم جواب دې ته تسلیمي جواب وایي چې ومنو چې دا کلمات د یعنی دا لفظ دی چې ومنو چې دا لفظ دی. دویم منعي جواب. منعي جواب هغه دا دی په تعریف کې چې موږ ویلې ما يتلفظ به الانسان بالنسبه الينا دا مراد دی. بالنسبه الينا هر چې کلمات د الله د ملائکو د پیرانو دي دا داخل په حد کې نه دي نو موږ به خارج تر څنګه کوو. تعریف هغه ته شامل نه دی نو موږ به خارج څنګه. پوه شئ تاسو دا تاسو محشي کړی دی. واجيب بانه تعريف ما يكون لفظا
بالنسبة إلينا لا مطلقا فما يتلفظ به الملك والجن ليس بداخل في المحدود فلا ضير في خروج امثال ذلك عن الحد. کدشي کلمات د تعریف د لفظ نه خارج شي نو څه نقصان پکې نشته دی ځکه داخل پکې نه دي نو پوه شوي تاسو. وضع کلمه لفظ دی داسې لفظ وضع چې وضع کړی شوی وي. وضع په لغت کې نهادن ته وایي نهادن کې ښودل. او په اصطلاح کې وضع تخصيص شيء بشيء تخصيص الشيء بالشيء معرفه کوي تخصيص الشيء بالشيء بحيث متى اطلق الشيء الاول فهم منه الشيء الثاني. تخصيص الشيء بالشيء یو شی د بل پورې خاص کی بحيث په داسې طریقې سره متى اطلق الشيء الاول چې ذکر کړی شي اول شی نو فهم منه الشيء الثاني فهم ته تراشي کوم شی دویم شی. اے عبد الله یو سړي د خپل ځای د پاره نوم کې خود نو چې دا مسما یو شی شو دا نوم دا تسمیه دا لفظ بل عبد الله بل شش نو چې عبد الله ذکر کې او دا معنا به ذهن ترازی نو دې ته وضع وایي. په اصطلاح کې وضع څه ته وایي؟ تخصيص الشيء بالشيء بحيث متى اطلق الشيء الاول فهم منه الشيء الثاني. قد ولقوا بعد العلم بالوضع بعد العلم بالوضع قصد علمنا في وضع. سوال په وکړه تعریف د وضع جامع نشو خپل افراد لره خارج شو ترنه هغه وضع چې کلام عربي په مخ د عجمي کې وکړي نو هغه په پوي یو عجمي سره دی یعنی بالکل پیسې نه خبره دا مخ عربي خبرې کوي نو ولې وضع شته کنه نو هغه ته خو معنا فهم ته نه راځي. جواب په تعریف د وضع کې من قید لګول او د بعد العلم بالوضع پس د پوهې نه په وضع په لغت خو هغه خبر وکړه نو لهذا کداغه امی سره د عربی په ژبه نه پوهیږي خو علم بالوضع نه لري کنه علم بالوضع نه لري نو بعد العلم بالوضع قید پکې مراد ده. تخصيص الشيء بالشيء بحيث متى اطلق الشيء الاول فهم منه الشيء الثاني بعد العلم بالوضع. لمعنى مفرد چې وضع کړی شوی د پاره د معنا مفردی. معنى اسم مفعول صيغه ده د باب د ضرب يضربون عنا يعني په معنا د قصد کړی شوی سره په معنا د قصد کړی شوی سره دا په اصل کې معنویون څه شو معنویون قاعده د مرمیون په کې چلیدلې ده نو معنیون تر جوړ شو معنیون کې زما په یې ثقيله وا هغه وګرځوله التقاء د ساکنین او د یا او د تنوین ترمنځ راغله یا مدغم فيه چې کومه ساکنه وا هغه ترمنځ راغله نو هغه یا وګرځوله نو ستر جوړ شو معنن تر جوړ شو. تاسو په هیږي معنن به موصوف او مفردین تر نصفت ده لمعنن جار مجرور د فار لابد وی د اعراب محلنا نو دا محلا منصوب ده بنا بر مفعول به او ظرف لغو ده متعلق ده تر وضع پوری متعلق ده تر وضع پوری. فدی بپوش ان شاء الله ستاسو حاصل ده شو چې لفظ لغتن رمي شو څلور اطلاقات دي یو نه موجود درې مثالونه شته دي او په اصطلاح کې دا تعریف ده ما يتلفظ به الانسان ستاسو محشیم راوړي غالبا دا ټول به یو دغه یو سوال په وارد دي صحیح شو
چرور کلمات د الله خلق دا درې سوال کوي یو نه جواب وکي به بل والدي به ما درې والا په یو ځل ویل کلمات د الله د ملائکه او د پیرانو تر خارج شو دو جواب وکي چې من شانه یکون ملفوظا هغه پکې داخل شو او دیم جواب منعی دی چرور په محدود کې هغه داخل نه دي نو موږ ته خارج څنګه کوو حاجت ته نشته چې بس او وضع کې چې ده لغوي معنی وکنه هادن او په اشتراک کې تخصیص الشيء بالشيء بحيث متى اطلق الشيء الاول فهم منه الشيء الثاني او اعتراض به وکي شروع ډیر کړه ته موږ عربي خلق وای او موږ په نه پوي یا بل جبه خلق وای او موږ جواب دا چې په تعریف کې قید مراد ده بعد العلم بالوضع بس دا تاسو ټول سبب ده لمعنن کې نور خبر نشته ده معنن دا د اسم مفعول صيغه ده باب د ضربه يضربون عنا يعنينا په معنا د قصد کړه شوی معنا د څه قصد کړه شوی او دا جار مجرور محلا منصوب ده مفعول به له وجهه د فار مفعول به یعنی دا ظرف لغو له متعلق ده تر چا پوری تر وجهه پوری مفردن کی خبره پاتې ده ان شاء الله به